باور ما این است که موقعیت جغرافیایی افغانستان میتواند این سرزمین را به کشور ترانزیتی و خدماتی تبدیل سازد. معادن میتواند افغانستان را به کشور صنعتی مبدل کند و آب و زمین ما را میتواند به کشور زراعتی فعال و اوسا بدل کند. ملي اول حکومت د دې موضوع په درکولو سره چې اوبه د هیواد یوه تر ټولو لویه طبیعي پانګه ده د ضایع کېدو مخنیوي ته ځانګړې پاملرنه کوي. په راتلونکو 5 کلونو کې د 7 زیربنایي پروژو په ګډون د برېښنا د ځان بسیاینې پلان له 314 میګاواټ څخه 3000 میګاواټ ته د کورني تولید د لوړېدو لامل کیږي. د همدې موخې لپاره د ځمکې او اوبو چارو د تنظیم په موخه د ځمکې او اوبو عالي شورا جوړه شوه. د هیواد د اوبو مهارولو لپاره د ملي وحدت حکومت د جدي پاملرنې په پایله کې د سلما بند د رغونې چارې بشپړې شوې. دغه بند د شاوخوا 80,000 هکټار کرنیزې ځمکې په خړوبولو سربیره 42 میګاواټه برېښنا هم تولیدوي. په فرا ولایت کې د بخش آباد بند د تفصیلي ډیزاین او امکاناتو نوی قرارداد لاسلیک چې د دې ولایت د خلکو یوه له لویو هیلو څخه پوره شوه. دا بند د 28 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري او ترڅنګ یې 104,000 هکټار کرنیزه ځمکه هم خړوبولی شي. د هلمند د کجکي بند د پراختیا تړون او هوکړلیک لاسلیک کېدل چې اوس د 150.4 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري او تر بشپړېدو وروسته به 151.5 میګاواټ ته لوړ شي. د کمال خان بند د دریم فاز کار پرانیستل. دغه پروژه کولی شي د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ترڅنګ له 80,000 هکټارو ډیره کرنیزه ځمکه هم خړوبه کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه واروز بند د زیرمې په بشپړېدو سره به شاوخوا 3600 هکټاره ځمکه خړوبه شي. همدا اوس د دې پروژې 88% کار بشپړ شوی او پاتې چارې هم روانې دي. دا بند به د 1.2 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا ولري. د لوګر د څرخ بند جوړېدو کار روان دی چې د 600 کیلوواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د ملي اولي حکومت د 300 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سروبي په دویم بند د پانګونې هوکړلیک له الیکوزي ګروپ سره لاسلیک کړی دی. د ننګرهار ولایت ګمبري بند چې د ډیزاین چارې بشپړې شوي او د عملي کار لپاره چمتو دی د 45 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د کابل ولایت د شاتوت د څښاک اوبو بند پروژې د مطالعې او تفصیلي ډیزاین چارې هم بشپړې شوې دي. حکومت د برېښنا تولید لپاره د اوبو له سرچینو څخه د ګټه اخیستنې سربیره نورې ټاکنې هم کاروي. همدا اوس د هیواد په کچه د بادي برېښنا د تولید وړتیا 6.7 میګاواټ ته رسیږي. د 10 میګاواټه برېښنا د تولید په وړتیا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د لمریزې برېښنا د تر ټولو لوی پروژې جوړولو کار پیل شوی دی. دا لومړنۍ پروژه ده چې پر صنعتي پارکونو سربیره د کندهار خلک به هم د برېښنا له نعمت څخه برخمن کړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طبیعي ګازو پرېمانه سرچینې لري. ملي وحدت حکومت د شبرغان له طبیعي ګازو د 52 میګاواټه برېښنا تولید په موخه له بیات شرکت سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. ملي اولي حکومت د شبرغان له ګازو د 50 میګاواټه برېښنا تولید لپاره له غضنفر ګروپ خصوصي شرکت سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د اوبو مهارولو او له اوبو څخه د اعظمي ګټه اخیستنې لپاره د ملي وحدت حکومت هڅې په جدیت روانې دي. په دې برخه کې د 14 بندونو جوړولو ډیزاین، د 14 بندونو د امکاناتو ارزولو مطالعه او د 40 لویو منځنیو او کوچنیو بندونو د تفصیلي ډیزاین پر مطالعه هم کار روان دی.